نغمه په 100 روپۍ باندې دغه بدکاری کوي او هغه د یوې شپې 100 روپۍ اخلي. هم دغه معلومات درته هم دی ویډیو کې درکوم. د هغې یوه ویډیو هم راغلی ده چې د شرابو په حالاتو کې یو کس سره دغه بدکار کوي. هماغه ویډیو در سره همدلته شریکوم. دا ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د هغې د کارونو نه خبر شئ چې هغې په امریکا کې څه کارونه شروع کړي دي او هلته څه کارونه کوي. نغمه او منګل چې څه وخت مخکې ښځه خاوند و خو اوس جدا شوي دي چې هغې دواړو واده هم په خوښه باندې کړی او یو بل یې خوښ او په مینه باندې واده کړی او نغمه هم یوه سندرغاړې وه او منګل هم یو تکړه سندرغاړی و چې دې دواړو واده په مینه باندې شوی او یو بل یې خوښ و. چې کله دوی دلته اوسېدل نو هیڅ داسې څه خبره نه وه، خو چې کله امریکې ته لاړل او هلته یې څه وخت تیر کو نو څه وخت بعد نه نغمې هلته په امریکا کې د منګل نه طلاق واغستو او هغه یې پرېښودلو. بیا نغمې هم هغلته یو بل افغاني سره واده وکړو چې هغه هم ډېر زیات مالداره دی او همغلته په امریکا کې هم اوسېږي. قدرمندو ملګرو، د نغمې مینوال هم په دې باندې ډېر زیات خفه دي چې نغمې د منګل نه طلاق واغستلو او منګل یې پرېښودلو او بل چا سره یې واده وکړلو. اوس نن سبا د هغې په باره کې دغسې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې چلیږي چې هغه په شرابو نشه کې ده او هغه د شپې 100 روپۍ اخلي د دغه بدکارۍ چې چا سره بدکاري کوي. قدرمندو دوستانو، د دې هیڅ حقیقت نشته او دا بالکل دروغ دی، ځکه چې نغمه یو پښتنه ده او پښتنه هیڅکله هم داسې کارونه نه کوي او نه داسې کارونو ته زړه ښه کوي. دا ورپسې هسې چا پراپیګنډه جوړه کړې ده او هسې ورپسې چا دروغ ویلي دي. قدرمندو دوستانو، دا د نغمې په باره کې معلوماتي ویډیو چې در سره مو شریک کړه. امید دی چې ویډیو مو خوښ شوي وي. خوشحاله اوسئ، ژوند مو ډېر شه.